ستړي مشئ. زه رحمان بونیرم. دا پروګرام بی کاسټ دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ غږ کړی دی چې اسرائیلیان باید وزیر اعظم نتنیاهو معاف کړي. هغه یو جنگجو دی، هغه یو سالار دی، هغه یو نر سړی دی او هغه د اسرائیل د دفاع لپاره ډېرې غټې قربانۍ ورکړي دي. صدر ټرمپ په دې خفه دی چې اسرائیلیان د نتنیاهو خلاف د غدارۍ یعنی په غدارۍ په دې معنو کې چې په خپل هیواد کې دننه هغه په بډو رشوتونو کې ککړ دی، په فساد کې ککړ دی او د خلاف یو قضیه روانه ده. صدر ټرمپ وایي دا د منلو وړ خبره نه ده. صدر ټرمپ د امریکای صدر پرون په یو بیان کې وویل چې امریکا یو کال کې په بلیونو ډالره په دې خرچه کوي یا اسرائیلو ته ورکوي چې د اسرائیل دفاع وکړي، د اسرائیل ولس ژوندي وساتل شي او خوندي وساتل شي. هغه ویل په داسې حالاتو کې د یو داسې پارټنر یا ملګري خلاف مقدمه یا دغه ټرایل چې دی دا وچ هنټ دی، یعنی سیاسي ښکار دی یا په اسانو لفظونو کې د نتنیاهو سیاسي قتل روان دی او د دې نه باید اسرائیلیان لاس په سر شي. اسرائیلیانو ځینې مشرانو دا بیان په خپل هیواد کې د مداخلې او لاسوهنې مترادف ګڼلی دی او داسې ویلي دي چې ټرمپ اوس اسرائیل داسې ټریټ کوي، داسې چلند ورسره کوي گویا دا یو آزاد او خود مختار ملک نه وي بلکې دا یو بنانا ریپبلک وي او دا کار ونه شي. اوس د صدر ټرمپ دا بیان په اسرائیلو کې ډیر نیگیټیو یا منفي اغستل شوی دی، خو خپله نتنیاهو د دې بیان سره سم په ځان باندې د لګېدلو تورونو په سر چې کوم مقدمه روان ده په دې کې د دې د کینسل کولو، منسوخ کولو یا معطل کولو خواست کړی دی. نتنیاهو د دې نه وړاندې هم په نړیوال ډګر باندې د بشري حقونو یا د بشري جنایتونو په جرم کې د هغه د نیولو امر چې دی هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کورټ په هیګ کې هغه جاری کړی دی. وایي چې دا سړی په انساني جرمونو کې ککړ دی، د انساني قتلونو کې ککړ دی او د دې ونیول شي. دا انساني جرمونو تور چې په د باندې کم پورې کیږي، د جنایتونو تور پورې کیږي، دا در اصل په غزې تړانګه کې د حماس خلاف په جګړه کې چې کله بېګناه انسانان وجل شول او ښځې ووجل شو، ماشومان ووجل شو، نو د هغې په سر دا تور پورې شو او هغه باندې د دې تور نه وروستو اپیل وشو او خواست وشو او بیا د هغه وارنټ ګرفتاري چې ورته وایي یعنې د نیولو امر یې وشو. د دې نه پرته په خپله په هیواد کې دننه هم په نتنیاهو باندې یو شمېر نیوکې په هغه وخت کې کېدې کله چې په کال 2023 کې د اکتوبر د 7 نیټې نه وروستو د حماس د حملو نه وروستو چې هغو کله په دې حملو کې ګڼ شمېر اسرائیلیان او ځینې بهر ملکي وګړي برامته کړل، اغوای کړل، وی تښتول، نو د هغې وروستو د هغو پر اخلاصولو کې د ده چلند چې و په هغې باندې نیوکې کېدې. زه پخپله تر 22 ورځو پورې د دې جګړې د کوریج لپاره چې کله اسرائیل ته لاړم نو د جروشلم نه ونیسه تر تلابیب پورې ما غټې غټې مظاهرې ولیدې. په دې مظاهرو کې ښځې، ماشومان، سړي، سیاسي فعالان، بشري حقوقو فعالان شریک وو او ډېر لوی لوی لاریونونه کېدل او هغه دا و چې یوازینی کوشش باید دا وشي چې حماس چې کوم خلک برامته کړی دی یا تښتولی دی دا راخلاص کړی شي. تاسو به لیدلی وي هغه وخت کې چې ما د امریکا غږ لپاره کار کوو په رپورټونو کې چې په دې مظاهرو کې تر ټولو غټې مظاهرې په تلابیب کې کېدې او په تلابیب کې د مظاهرو په وخت باندې چې کوم غوښتنه وه هغه هم دا وه چې د نتنیاهو تګلارې چې دي دا ناسمې دي او خلک چې اغوا شوي دی د دې راخلاصولو کې ډېر وخت واخیستل شو. په دې کې 2 تنکي ماشومان هم وو. تاسو به یو ریپورټ کتلی و په هغه وخت کې چې ما جوړ کړی و چې په تمام اسرائیل کې په غټو غټو هوټلو باندې، بلډینګونو باندې، سړکونو باندې، ودانیو باندې بورډونه اویزان کړی شوي وو. په هغې باندې هغه عکسونه وو په کوم کې چې د دغې خلکو د تښتول شوو خلکو
د راخلاصېدو لپاره غږونه کېدل. خو اوس په تاسو دې وخت کې دې ته پام کوئ چې د دونه اوږده کیسه دې وکړه. کیسه داسې اصل کې نتنیاهو چل څه کړی دی، نتنیاهو څه درغلي کړې ده، څه فساد یې کړی دی، ولې صدر ټرمپ اوس غواړي چې هغه معاف شي او هغه یو جنگجو دی، یو هیرو دی، یو سالار دی او اسرائیلو ته یې ګټه کړې ده. او ولې صدر ټرمپ سره دا فکر مل دی چې هغه د حماس او د اسرائیل ترمنځ د اوربن نه وروستو په جګړه کې د هغه ټرایل چې دی دا جنجال جوړولی شي. ولې صدر ټرمپ دا فکر کوي چې د ایران سره د جګړې وروستو د نتنیاهو ټرایل چې دی دا په منځني ختیځ کې د هغه په لیډرشپ باندې او په اسرائیلي سیاست باندې بد اغېز پرې باسلی شي. چل دا شوی دی چې ښاغلی نتنیاهو چې دی د باندې درې تورونه دي او دې تورونو کې د دې سی کیس 1000 کیس 2000 کیس 3000 یعنی وبخای کیس 1000 کیس 2000 کیس 4000 یعنی کیس نمبر یا قضیه نمبر زرمه، قضیه نمبر 2000 او قضیه نمبر 4 زرمه. درې قضیې په 2019 کې د نتنیاهو په واکمنۍ کې په نتنیاهو باندې جوړې شوې وې او په دې قضیو کې تور پورې شوی و چې نتنیاهو او د هغه میرمنې سارا میشلن چې ده هغو د 6,00,000 ترمنځ شیکل قیمت چې کوم دی، شیکل د اسرائیلو کرنسي ده، په دې کې هغو ګفټونه یا ډالۍ قبول کړي دي او د دې ډالیو د قبلولو په چانه چې قبول کړي دي هغو ته یې مالیاتي اسانتیاوو کې مرسته ورکړې وه. د دې نه علاوه د یو بله قضیه چې کیس نمبر 2000 یا 2000 یادېږي، په دې کې هغه په اسرائیلو کې د اسرائیلو د یوې مطبوعاتي توافق قضیه ده او په دې کې په هغه باندې تور دی چې د یو ورځپاڼې ته پیسې ورکړي دي، اشتهارونه ورکړي دي یا مرسته ورکړې ده او د دې په بدل کې په اسرائیلو کې د خلاف چې کوم تنقید دی، د خلاف چې کوم غږ دی، د خلاف چې کوم تنقیص اعتراض دی یا اعتراضونه دي دا لمنځه یوسي. بله مقدمه هم دغه شان ده چې په هغې کې بیزیک نومې یو رسنۍ ده. نتنیاهو د خپلې پخوانی مخابراتو وزیر په توګه د بیزیک ټلګرام کومک ترلاسه کړه، مرستې ترلاسه کړه او دلته د هغه خلاف چې کوم د رشوت او خیانت او نورې مقدمې وي په هغې کې هغو ته وویل چې په دې کې د سره چې کوم د خلاف غږونه پورته کېږي هغه خاموشه کړی شي، هغې ته ځای ورکړی شي. اوس اسرائیلیان دا وایي چې د اسرائیل د وزیر اعظم په توګه، د هیواد د مشر په توګه د خپلو اختیاراتو ناجیز استعمال کړی دی، تحفې اخیستې دي. دا داسې مثال دی لکه څنګه چې په پاکستان کې عمران خان باندې د سرکاري خزانو نه د ګټې اخیستو یا د سرکاري ګفټونو کور ته وړلو تور پورې شوی دی او دغه میرمن جیل ته لیږل شوي دي. که څه هم د سرکاري خزانې نه ګفټونه یا تحفې چې دي، ډالۍ چې دي، په ډېره دنیا کې خلک اخلي او بیا د هغې استعمال کوي، په کم قیمت یې اخلي، خو د هغې یو طریقې کار وي. بهرحال په بنیامین نتنیاهو باندې هم دغه شان تور دی او په دې تورونو کې دا وخت د هغه حیثیت چې دی، د هغه کورنۍ سیاسي حیثیت چې دی، هغه د چلنج سره مخ دی. خو دا چلنج هغه وخت ډیر زیات سیوا شو، ډیر زیات باز پې شروع شو په نړیوالو مطبوعاتو کې. که څوک نه و خبر نو هغه هم خبر شو. کله چې صدر ټرمپ وویل چې دا سړی چې دی دا وچ هنټ بند کړئ، دا سیاسي قتل بند کړئ، د ده نه واوړئ او دا مقدمې منسوخ کړئ، کینسل کړئ، ځکه چې دا سړی چې دی په منځني ختیځ کې د یو هیرو یعنی د یو جنگجو، د یو اتل په توګه باندې صدر ټرمپ فکر کوي چې د کار وکړه او د حماس خلاف جګړه وکړه، د ایران خلاف جګړه وکړه، په دې جګړه کې د اسرائیلو ته ګټه ورسوله او دغه رنګې د غزې تړانګه چې ده په دې باندې اوس باس روان دی چې صدر ټرمپ در اصل د نتنیاهو کومک ځکه کوي چې نتنیاهو د صدر ټرمپ سره مرسته کړې ده په وایټ هاوس کې. چې کوم رپورټ درته اوس زه وایم دا حیرانونکی دی چې صدر ټرمپ ولې د یو هیواد د وزیر اعظم خلاف چې دغه په هیواد کې دننه کوم قضیه جوړه ده، مقدمه جوړه ده، په دې کې دونه دلچسپي اخلي. تر څو پورې نتنیاهو دی صدر ټرمپ چې کوم په بلیونو ډالر یادوي چې هر کال د اسرائیل کومک له ورکړي دي، دا خو د خپله جیبه نه دي ورکړي،
دا کدی نه بل څوک هم ورکولې خو دا سړی د دې نه ذاتي ګټه پورته کول غواړي ځینې مبصرین داسې وایي او ذاتي ګټه داسې پورته کول غواړي چې نتنیاهو کله دې قضیو د خلاص کی بچ کی نو بیا په ممکنه توګه د ټرمپ چې کم خواهش دی کم خوب دی چې په غزې تړانګه کې د یو ریزورټ د سیلګرۍ د یو ودانی یا ودانیو جوړولو لپاره کم پلان لري کې وسره نتنیاهو کومک او مرسته وکړي دا څه داسې قصه ښکاري چې د صدر ټرمپ په ذهن کې یو ډېر لوی غټه منصوبه او پلان دی خو دا پلان نتنیاهو که د سره ملګرتیا وکړي نو آیا په عربو کې په فلسطین کې د مسلمانانو نړۍ چې کم نور هیوادونه دي کم چې د فلسطینیانو کومک او حمایت کوي هغه به دې منلو ته تیار وي دا یو سوال دی د دې علاوه سعودي عرب اردن مصر شام دا خلک هم په دې باندې ډېر غټ متریز دي چې د غزې تړانګه د غزې د خلکو نه خالي کړی شي او په دې یو ریزورټ جوړ کړی شي بهرحال دا څومره حده پورې حقیقت لري او څومره غټ پلان او منصوبه ده په دې به بحث کوو خو در اصل نتنیاهو چې دی د هغه د بچ کولو لپاره دا درې قضیې چې دي ښایي چې څنګه یو واکمن له خپل قدرت څخه په شخصي توګه ګټه اخیستې ده نتنیاهو ته په سیاست او جګړه کې د برترۍ ورکولو لپاره نړیوال فشار هم موجود دی او قضیې د اسرائیل په دننه کې او د نړیوال ملاتړ لپاره د سیاسي او قانوني اعتبار بنسټ ننګوي رویټرز خبري اداره واشنگټن پوسټ نیویارک ټایمز اسرائیل پوسټ اسرائیل مارننګ نومیږي د اخبار دې کې چې کومې مقالې نن راغلې نو زه دې ته حیرانه کړم چې دا مقدمې خو په هغه باندې وي ما په خپله چې زه اسرائیل ته څنګه ذکر ما وکتلی وم دا خلاف مظاهرې هم کېدې او د دې مظاهرو وس شاید وخت داسې دی حساس دی چې داسې واشي په ځانګړې توګه د ایران د جګړې وروستو په ایران کې خدای د رژیم چینج خواهش لره او په ممکنه توګه که نتنیاهو وي او که نه وي که نتنیاهو په واک کې وي او که نه وي د رژیم چینج خواهش چې دی په ایران کې موجود دی هغه په کنیسټ کې موجود دی هغه د ایران په پارلمان کې موجود دی هغه د ایران په مخلوط حکومت کې او د ایران چې کوم اوسني اپوزیشن ګوندونه پای کې موجود دی هغه دا وایي چې تر څو پورې په ایران کې په تهران باندې د مولیانو واکمني وي او د سختدریزه مولیانو واکمني وي د اسرائیل وجود چې دی دا په خطر کې دی که څه هم هغو لمنځه د هغو اټمي وسلې چې دي هغې ته ډېر نقصان رسولی دی د امریکا په حملو کې او ډېر تاواني کړي دي خو د مولیانو واکمني چې ده هغه د اسرائیل وجود لپاره د یهودي ریاست لپاره د خطر سبب ګڼي لهذا دا خوب هلته موجود دی او له هغې لپاره هغو کار کړی دی که څه هم ډېر خلک په دې اوس یقین لري چې دی ناکامه شوي دي خو زه دا فکر کوم چې دا نه دي ناکامه شوي په ایران کې دننه چې کوم د 500,000 خلکو باندې جاسوسۍ تورونه لګول شوي دي او په دې کې 900 ونیول شوي دي دغه خلک وو چې د اسرائیلو ځان سره ملګري کړي وو که دا په مطبوعاتو کې وو که د بشري حقوقو په فعالانو کې وو که په استخباراتو کې وو که په پوځ کې وو که په ازان انقلاب کې وو وغیره وغیره یا خپل جاسوسان هلته ورلېږلي دي دا کار هلته روان دی او د دې کار کې په ممکنه توګه وخت ولګي خو اوس هم هغلی آیت الله خامنهی صاحب چې دی هغه آزاد نه دی اوس هم هغه پټ دی او د پټ ځای نه د ټلویزیون ریکارډډ یا ریکارډ شوي یا ثبت شوي مرکو د لارې یا د بیانونو د لارې بیانونه ورکوي او هغه اوس هم خطر موجود دی او د اسرائیلو لخوا د خطر په ځای ولاړ دی خو په داسې حالاتو کې په نتنیاهو ته په کور باندې جنجال سوا کېدل او د صدر ټرمپ دا بیان چې دی د هغو په دې خواهش کې په دې خوب کې په یو خنډ په توګه لیدل کېږي او په ممکنه توګه دا خواهش او دا خوب چې دی په اوسني واکمنۍ کې نتنیاهو ته یو نوی جنجال جوړ کړي خو هغه په حق له دا ویل کېږي د ځای باندې یو پروګرام راغونډ کړو چې څوک هم نه دي خبر چې نتنیاهو نن چې کوم اراده لري چې سبا راویښ شي نو په اسرائیلو کې کومه تګلاره اعلان شوې وي او څه سوچ خپل کړی شوی وي په چا د حملې او په چا د حملې نه کولو بیان مخې ته راغلی وي په دې موضوع به چې نتنیاهو خلاف دا ټرایل یا دا مقدمه قضیې چې دي دا کامیابیږي که نه کامیابیږي او دی رسوا شوی دی او دا رسوایي کې دی له واکه لرې کېږي که نه لرې کېږي که داسې اپډیټس وو ډیولپمنټس وو زه به په تاسو خبروم هم دا د پروګرام بی کاسټ زه رحمان